201 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمه الله لیکل د میر محمد نعمان رحمه الله دی مکتوب شریف کے دری خبر بیانی بلکہ سلو یو بیان د شکر د نعمت کړه پدی چیز اللہ تعالی منسوب کړه ما سلسله علی نقشبندی مبارک دویم بیان د دې کوي چې د دې نقشبندی مبارک چې کم کمالات دي د دې مشرب چې د هغه کمال نبوت دی د کمالات نبوت نه د نقشبندی مبارکی کمالات د په میراث کې او وراثت کې رسېږي. دریم نمبر د دې نقشبندی مبارک سالکین با د بدعاتنا او هغه شیونه چې د طریقې د شریعت محمدی خلاف دي هغه نه بزان ساتي. او دریم نمبر بیان دا لحاظ ساتلو دا آداب کده دا مقدسات و نظام و نساتی او دا آداب و لحاظ و نکی نو امام ربانی رحمہ اللہ فرمائی دا سالک با خاسر و خائب شی دے بتاوانیم شی او محروم بشی د حصول دا غلوړو مقامات 202 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمه الله لیکل د میاں شیخ بدیع الدین رحمه الله دی مکتوب شریف کے بیان ندی گئی چې ما الیاس علیہ السلام سره ملاقات علماوی سلور پیغمبران علیہم السلام دا حیات کی دو پاسمانونو کی دی دو پزمک کی دی اسمانونو کی یو عیسیٰ علیہ السلام دو ادریس علیہ السلام زمک کی یو الیاس علیہ السلام دو خضر علیہ السلام امام ربانی رحمہ اللہ دو دوارو پیغمبران سره ملاقات کړي د زمکه والا د الیاس علیہ السلام سره او د خضر علیہ السلام سره او غوی سره چې ملاقات کړي نو دا وی د احوال بیان په دې مکتوب شریف کې 203 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمه الله صوفی قربان بیگ رحمہ اللہ تلیکہ ہے دی مکتوب شریف کے دا معراج پشپا مانے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالیٰ سر ملاقات کرے اللہ دیدار کرے نو د دې متعلق بیان دی او بیا امام ربانی رحمه الله فرمایي چې د دې دیدار تعلق د دنیا سره نه دی بلکې د آخرت سره ایو مشهور اختلاف دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم الله تعالی سره الله دیدار کړي کنه عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی نا خوب کے کر نور صحابہ کرام وہی پویخے کر بیا علماء تطبیق کئی چی بیعراج بکر تشن یوم نامن بل یقظتن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا خوب قصہ کئی نور صحابہ کرام دا ویخ قصہ کئی اب اوبت بحث تے چلتا ورسیدو بیوین لتنشا
234 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ ملا عبد القادر انباری رحمہ اللہ تلی کرے پدی مکتوب شریف کی بیان دا عالم امر و دا عالم خلق رہے کمی حصی چھ دا عالم امر نسالکتا رسیگی و ملاویگی و کم چھ دا عالم خلق نا ندی بیان نا 215 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ میر سید محب اللہ مانپوری رحمہ اللہ تلی کرے پدی مکتوب شریف کے دو خبر و بیان یو بیان دا احکام دا سماع او دا وجد او دا رقص سماع صوفیہ چنے دیوان امام غزالی رحمہ اللہ بحث کرنے او اتشار آیت دے پکی بیان کرنے او دغرنگ بیان دا وجد او دا رقص دا دی بیان امام ربانی رحمہ اللہ دا دی مکتوب کی کرنے دویم بیان دا بعض معارفو چی داغی تعلق دا روح سر دے داغی بیان پدی مکتوب شریف کی کرنے